د عمار رضی الله تعالی د ایمان راوړلو واقعه هم ډیره عجیبه ده. د عمار رضی الله تعالی عنہ داسې په مضافاتو کې پاتې کېدو، د مکې مکرمې نه سیټ ته داسې بانډه کې پاتې کېدو. نو دی به د خپل مالک سودا له د مکې ته رالیږو چې لاړ شه دا شی راوړه دا شی راوړه. دی به مکې ته راته دکانونو ته بازار ته به راتو. یو ځل راغی د دکاندار سره ولاړ دی، نو یو کس راغی د دکاندار سره خبرې شروع کړي. چې خبرې شروع کړي دا یاسر رضی الله تعالی دغه کس ته ګوري، ډېر ښایسته سړی دی، ډېر ښکلی سړی دی، خبرې هم ډېرې خوږې دي، ډېر پر اثر سړی دی. د دې دکاندار سره خبرې ترې وکړې لاړ شو روان شو. چې لاړ د یاسر رضی الله تعالی د دکاندار نه تپوس کوي، وایي دا څوک دا کس؟ هغه ورته وی دا محمد ابن عبدالله دی. نوم تی محمد دی، د عبدالله زوی، خو مشهور په صادق او په امین باندې دی. ډېر پاک هلک دی، ډېر رښتینی هلک دی، ډېر امانتدار هلک دی. نو خپل نوم تی محمد دی، خو خلکو کې مشهور په صادق او په امین دی. یاسر رضی الله تعالی فرمایي وی په دغه ټایم کې دا نبی اسلام زما زړه ته پرېوت چې څومره ښایسته هلک دی، څومره ښایسته اخلاق دي، زما زړه ته پرېوت. بهرحال موده تېرېده وی څه ډېره موده پس زه بیا مکې ته رالم، هغې مالک څه سودا له راولېږلم. چې رالم وی اوس دغه هلک بیا د دې دکاندار سره ولاړ دی، خبرې ته یې ورسره کوي. ما ورته داسې کتل د هلک بیا رخصت شو. ما ورته وی چې دا خو هغه هلک نه دی مخکې چې راغلی و. وی دې دکاندار راته وی چې دا هغه هلک ته خو ګورې ځان ته نه ساته، ځان ته نه. ما وی چې ولې؟ وی چې دا ګورې غټ جادوګر دی، دا لوی جادوګر دی. وی زه حیران شوم چې اول دی وی صادق دی، امین دی، ډېر پاکباز هلک دی، څنګه ستا لهجه بدل شوه، څنګه ستا سوچ بدل شو چې هغه هلک ته اوس ته جادوګر وایي؟ بهرحال ما ورته وی چې ولې جادوګر دی؟ وی چې دی وایي چې زه د الله پیغمبر یم، زه د الله رسول یم، او صرف د یو الله نه کېږي، او دا بوتان هېڅ شی نه دی، د دې نه مه غواړئ. ما وی چې ښه. خو بهرحال دا خبره مې زړه ته پرېوته چې کوم ما ته چېرته ده په خپله ووي که نه چې زه د الله پیغمبر یم، بس زه په ایمان راوړم. دې خو د مخکې نه زما زړه ته پرېوتی و که نه. وی ما وی که ده راته په خپله دا خبره وکړه که نه زه به په ایمان راوړم. وی دا خبره مې په زړه کې واخیستله. یاسر عمار رضی الله تعالی فرمایي وی بیا لاړم خپل کلي ته لاړم، بانډې ته لاړم، سودا مې وړه. څه وخت تېرېده بیا مالک راولېږلم چې هلکه عماره لاړ شه دا د سودا راوړه ورشه د بازار نه. وی زه چې مکې ته رالم بازار ته، وی دا نبي علیه السلام داسې روان و. وی ما ده ته داسې نیغ نیغ کتل، وی نبي علیه السلام داسې مسکی شو راغی. وی ما ته وی چې عماره؟ ما وی چې هو. وی چې زه د الله رسول یم، زه د الله پیغمبر یم. وی په خپله راته وویل. وی په خندا شو، زما په طبیعت پوه شو. وی په ما یې داسې لاس کېښود چې عماره؟ وی ما چې حضرت. وی چې ګورې زه د الله پیغمبر یم، د الله رسول یم. وی ما ورته وویل چې لاس دې راکړه چې ستا کلمه ووامه، لاس دې راکړه چې ستا کلمه ووام. وی ما دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وی دا کلمه مې وویله. عمار رضی الله تعالی داسې مسلمان شوی دی. وی لاړم. وی ما ته وی چې عماره ګورې چاته به سوی نه، چاته به سوی نه، زمونږ تبلیغ پټ پټ شروع دی، ځکه که خلک خبر شي ملګري نشته لوی نقصان به راورسوي. زه خو هم بیا د ځان بچاو وکړم ځکه چې د قریشو د قبیلې ما، خو ته خو یو غلام یې، ته به د ځان څنګه بچاو کوې؟ بیا غریب سړی د بل چا نوکري، خبره درنه ښکاره نه شي. عمار رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کلي ته لاړم، هلته کې دا خبره خوره شوې وه. خلکو ویل چې محمد نومي هلک چې دی د نه ځان ساته، ګورې لوی جادوګر دی. وی خلکو به نبي علیه السلام پسې به بدې ردې ویلي. وی په کوم ځای کې به چې د نبي علیه السلام بد شروع شو، ما به هغه مجلس پرېښود، پابتې سویدم، زه خو مسلمان شوی وم. وی کوم ځای کې به چې به نبي علیه السلام پسې خلکو خبره شروع کوله، زه به ترې پاڅېدم، ما به هغه مجلس پرېښودو. خو عشق خو ډېر زوروري که نه، عشق محبت چې د چا زړه ته نوځي که نه، په دغه انسان کې بیا غیرت هم وي، غیرت پکې راځي. عمر رضی الله تعالی فرمایي وی د خپل محبت د نبی علیه السلام اجازت نه راکړو چې زه چپ پاتې شم. یو مجلس مې پرېښود، دویم مې پرېښود، دریم مې پرېښود. وی د محبت را پکې هغه غیرت واچو چې ما دا په پټه پټه نه کېږي. وی چا چې نبی اسلام پسې خبرې شروع کړې، ما وی چپ هلکه
ولې ما ته چې هغه د الله رښتینی پیغمبر دی. بس دا خبره نه و چې په ما باندې د خلکو راکېښودلو، بس د خلکو ظلمونه په ما باندې شروع شو. وی عمار چې دا ثابت شوی دی، دا بېدینه شوی دی، د هغې بېدینه هلک ملګرتیا یې کړې، نعوذ بالله من ذلک. د خلکو ظلمونه په ما باندې شروع شو. بیا عمار رضی الله تعالی سره پلار هم مسلمان شو، مور یې سره مسلمانه شو، ټول خاندان مسلمان شو. ظلمونه را باندې شروع شو. عمار رضی الله تعالی سره به داسې ظلمونه کول کنه چې داسې د څه ورته وایي کویله، دا کویلې ته به یې اور ورته کو او بیا به یې ترې راومړ کړو، دا سکروټې به یې داسې پاتې شوې. نو عمار رضی الله تعالی به یې د هغې سکروټو د پاسه سمله، سکروټو د پاسه به یې سمله، او کله کله به یې داسې په تودو شګو کې سملو، او کله به د ده مور بالکل ضعیفه وه، بوډۍ وه، په هغې باندې به دومره ظلمونه شروع کړه که د هغې د عمر لحاظ هم نه کو، سپین سرې وه، په هغې به یې ظلمونه کول. نبي علیه صلات سلام به چې تېرېده که نه په ده باندې او د ده په مور او پلار به دا ظلمونه شروع د خلکو پورې خندنې او ټوکې کولې که نه، نو نبي علیه صلات سلام به په سترګو کې اوښکې رالې، وي اصبروا یا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای د یاسر خاندانه صبر کوئ، صبر کوئ، زه هېڅ نشم کولی فی الحال. فإن موعدکم الجنه، ستاسو لپاره د جنت وعده ده، الله به تاسو له جنت درکوي. په عمار رضی الله تعالی به دا ظلمونه کېده، داسې ظلمونه کېده. یو ځل نبي علیه صلات وسلام ته خبر راغی، وایي ستا هغه ملګری نه دی هغه غلام یاسر دا عمارو، وایي هغه یې په کروټو باندې د پاسه سملولی دی او خلک ورته ګیر چاپېره راغونډې او د هغه غوښې ترسکارې کوي او واز دې ویلې کېږي او په هغې سکروټو باندې لګي. نبي علیه السلام چې خبر شو ټینګ نه شو، روان شو. نو د عمار رضی الله تعالی په سکروټو د کافرو سملولی داسې، او دا څرمنې داسې ترسکارې کوي، ورتېږي داسې. نو چې نبي علیه السلام لاړ د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او د سکروټو ته یې داسې وکتل، نو د نبي علیه السلام د خولې نه دا الفاظ وختو، یا نار کوني بردا وسلاما علی عمار کما كنت علی ابراهیم. ای سکروټو، ای اوره، په دې عمار باندې داسې یخ شه لکه څنګه چې په ابراهیم یخ شوی وي، دی مه سوځه نورو. روایتو کې راځي عمار رضی الله تعالی فرمایي دغې سکروټو زما سرمن سېزل پرېښودل څنګه دا نبي علیه السلام وفرمایي. او عمار رضی الله تعالی ګوره عجیبه خبره دا ده، وی عمار رضی الله تعالی به چې چېرته سکروټې ولیدي که نه نو په لاس کې به یې راواغستې داسې، نو په لاسو کې به اړولې راړولې داسې، چا به ورته وایي دا به دې وسېځي لکه دا خو اور دی. نو عمار رضی الله تعالی فرمایل وی دې ته چې کله نبي علیه السلام دې اور ته دا ویلي چې په عمار یخ شه که نه، وی اوس کوی زه په لاس کې راولم دا اور ما نه سېځي، وی دا اور اوس ما نه سېځي، زه په لاس کې رالم دا سکروټې په لاس کې داسې ریجولې به وي، دا ما ته اوس څه نه وایي چې کله دوی ته نبي علیه الصلات وسلام فرمایلي چې په عمار باندې یخ. د عمار رضی الله تعالی دا جسم نه دی، وایي دا داسې سپینې سپینې نښې پکې وي لکه په سړي باندې چې برګې مرض راغلی وي، چې کمیس په ویسته نو چا به ورته وایي عماره په تا برګې مرض دی، وایي دا برګې مرض نه دی، دا د سکروټو هغه نښې دي، دا سکروټو هغه نښې زما په جسم باندې جوړې شوي. نو دی به په دې اور باندې سملو او دا ظلمونه به سره کول. مور و سمیه رضی الله تعالی عنها بالکل بوډۍ وه. ابو جهل ورته وایي د دې پیغمبر نه انکار وکړه، هغې په جواب کې نور څه نه ویل، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وی زر ته هم چې کراره شه د دې خبرې نه، هغې به بیا وایي لا اله الا الله، وایي وخله په وینو کې یې سره کړله، بوډۍ وه بالکل، دا کلمه پرېږده وه، هغې بیا وی لا اله الا الله. ابو جهل ظالم نیزه راواغسته او د شرمګاه کې په نیزه باندې وویل او شهیده کړه. په اسلام کې د ټولو نه لومبۍ شهادت په زنانو کې سمیه رضی الله تعالی ته میلاو شوه. دا د عمر رضی الله تعالی مور وه. په دغه حالت کې ول بوډا پلار یاسر رضی الله تعالی هم شهید، هغه هم شهید. یو ځل د عمر رضی الله تعالی راغی که نه، ډېر د کافرو تنګ کړی و او ډېر یې وهلی. دی راغی نبي علیه السلام ته په ژړا شوی، د الله پاکه پیغمبره نور مې اډوکو کار پرېښودو، نور مې بدن کار پرېښودو، نشم برداشت کولی، ډېر ظلم یې را سره وکړو. الله تبارک وتعالی دا آیتونه نازل کړو، احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
دوی به دا ګمان کوي چې موږ به داسې پرېښودی شو په دوی به ازمیښت نه کېږي. عمار صبر کوه صبر کوه، دا د الله د طرف نه امتحان دی، امتحان دی. الله یو ځل کافرو ډیر زیات تنګ راواغسته کنه، نو د جبې نه ولا د کفر کلمې په زور باندې ویستې د عمار رضی الله عنه نه. صحابه کرام رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل الله پاک پیغمبر بحث کو کنه دې عمار چې کوم خبرې کړې دا خو کفري خبرې دي، دا خو کفري کلمې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر اوچت کو، اے زما صحابه، اے زما صحابه، د هر انسان ایمان داغه د زړه پورې دی، د هر انسان ایمان د کوم ځای پورې دی؟ د زړه پورې دی. وی د عمار خو اډوکو ته د دننه ایمان رسیدلی دی، د عمار په اډوکو کې دننه ایمان ګرځي، د سر نواله تر خپو پورې عمار د ایمان نه ډک دی. تاسو ماته دغه شکایت کوئ؟ هغه مؤمن دی. نبی علیہ السلام سره ډېر